अवार्ड याफ्ता फोटोग्राफर जमाल तरकई په اعزاز کې یو تقریب شوی چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی. نور تفصیل ګورو چمنا عبدالمتین اچکزئی په دې رپورټ کې. د بلوچستان سینیره فوټوګرافر د کوټې اوسېدونکی جمال ترکی ته تېره ورځ په انلاین کې اردو ته عالمي ایوارډ ترلاسه سو چې دا جمال ترکی د یوې ورځې په دوره باندې نن و چمن ته رالی چې دلته په چمن کې ځایي خبریالانو د تجارانو د جانبه څخه اردو ته درنه مېلمستیا ورکول سوه چې په دې متعلق باندې راغلي خبریالانو ځایي تجارانو و خیبر نیوز ته وویل جمال ترکی رنګ سړی نن د عالمي ایوارډ په فوټوګرافري کې د ترلاسه کوي پر ثانیه 8 اګست پر واقع باندې خو د بد مرغز موږ کم پاکستاني میډیا چې دغه په خاصه د اردو ویونکو کم میډیا چې ده هغه دته هیڅ کوریج هم نه کوي ور د استقبال دپاره نن پرنسس اف هالینډ ورته ولاړو د دپاره به دی بدرګه کاوي خو دلته پاکستاني میډیا دا نه وزغمل ولې نه وزغمل د یو پښتون نو که نن د ده پر ځای باندې د لاهور څخه یا د اسلام آباد څخه یا د کراچۍ څخه یو اردو ویونکی خبریال وای هغه هلته نن دا ایوارډ اخیستی وی نن به دی د ټولو میډیا شهنشاه وی پر ټولو پنجابي میډیا پر ټولو پاکستان پر میډیا به دی نه ښکاره کېدی خو دی نه کې ښکاره ولې نه کې ښکاره دی پښتون نو ځکه یې نه کې ښکاره چې دی ښایسته فوټوګرافر دی دو د پاکستان نوم پر لوړه سطح باندې روښانه کوي. اصلي خبره دا ده چې زه پنجابی نه یم که چیرې زه پنجابی وای یا سندی وای یا بلوچ وای نو به دا پاکستان هرې میډیا زه درې وار د ورځې چلولم خو زه ضرورت نه ورته لرم ما ته چې کوم عزت و هغه خدای راکوي نو زه د دې میډیا ته یو څه مې ضرورت نه لرم خو شکریه د خیبر ادا کوم چې دوه وارې خاص کر خیبر دا چینل چې دی د دې د مالک او د دې د ګرد ټیم چې دا دویم وار دی زما سره مرکه کوي او بل پاکستان چې دی پاکستان زموږ وطن دی موږ له دې سره مینه لرو او پاکستان کې به پښتون یو پر امن ژوند کوي او پاکستان به دا کوشش کوي چې پښتنو ته خپل هغه بنیادي حق هم ورکړي پاکستان په نړۍ کې موږ غواړو چې یو سیال قوم سي ما د پاکستان نمایندګي کړې ده دا خبره غلطه ده چې پښتون د دې وطن سره مینه لري موږ د دې وطن سره مینه لرو خو دا وطن به زموږ سره مینه کوي موږ به خپل وګړي ګڼي خپل وجود به هم ګڼي تن به هم ګڼي داسې به نه وي چې پنجابي به په دنیا کې مطلب چې یو انعام وګټي د ورځې به 4 وار ښکاره کوي او یو پښتون به ګر سره نه ښکاره کوي چې زموږ د منشترانو د وزیرانو د جانبه څخه د دې جمال ترکی هېڅ وسلپځایي نه وسوله. د کیمرامین محمد نعیمه سره عبدالمتین اچکزئی خیبر نیوز. او تر دې دمه مهم خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره ګورئ خیبر نیوز .tv. د الله په امان.